السلام علیکم ګران لیدونکو. د غني د جوس نه حیرانونکې ګټې. له هغه مخکې چې دغه مطلب در سره شریک کړو، زموږ چینل سبسکرایب او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو د راتلونکو ویډیوګانو باره کې تاسو ته معلومات درکړل شي. غني د خوند ترڅنګ روغتیایي ګټې هم لري. غني د جوس ترڅنګ همداسې د ګنډرې په شکل هم خوړل کیږي. په آسیایي هېوادونو کې غني نه یوازې له مالي پلوه بلکې د روغتیایي چارو په برخه کې هم ډېر زیات ګټور تمامېدی شي. اول، د غني جوس د پښتورګو لپاره ګټور دی. روغتیایي څېړنو دا روښانه کړې ده چې د غني په خوږوالي کې د نورو خوږو په پرتله کولېسترول او سودیم په کمه اندازه شتون لري. همدا لامل دی چې پر پښتورګو ښه اغېز کوي. دویم، غني په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم او اوسپنه نومي مواد لري. له همدې لامله غني ته د سرطان ناروغۍ د مخنیوي طبیعي درمل هم ویل کېږي. دریم، د غني جوس کې موجود کلسیم او تیز قدرت لرونکي مواد د بدن هډوکي او غاښونو په کلک ساتلو کې مرسته کوي. څلورم، د انسان بدن ته قوت ورکوي او د ګرمۍ په موسم کې بدن یخ ساتي. پنځم، د غني شربت یعنی جوس څښل ځیګر ته وده ورکوي او انسان د خېټې ناروغیو څخه ژغوري. شپږم، د شکر ناروغۍ لپاره د غني جوس هم بې اندازې ګټور دی. د غني په خوږوالي کې هغه ماده کمه موندل کېږي چې د شکر ناروغۍ ګواښ زیاتوي. اووم، د غني جوس د سینې سرطان مخنیوی او د انسان د بدن غړو ته د مقاومت ځواک ورکوي. اتم، د غني جوس څښلو سره غاښونه له چینجېدو ژغورل کېږي او د ساه اخیستلو پر وخت د خولې بدبوی ختموي. نهم، همدارنګه غني د نیم سیري، د ستوني خارښت او زکام لپاره هم یو ډېره ګټوره کورنۍ درملنه ګڼل کېږي. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو، که ویډیو مې خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسې درانه حضور ته راځم، په الله یې ځل رب مو سپارم. د الله په امان.